یو ملګری پوښتنه کړې ده بعضې خلک اذان وکړي د اذان نه وروستو چې کومه مسنونه دعا ده خو ووایي خو بیا د دې دعا نه وروستو دعا اوږده کړي او حاجات خپل غواړي دا روا دي که نه نو محترمو چې مسنونه دعا یې ختمه کړه د هغې نه وروستو که څوک دعا کوي دعا غواړي نو په هغې کې مشکل نشته دا الفقه الاسلامی دا اول جلد او صفحه دا 214 دی 214 باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دعا نرد کیږي په مابین د اذان او د اقامت کې صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې قربان څه ووایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله دغه وخت کې د الله تعالی نه سوال د عافیه او د عافیت کوي په دنیا او په آخرت او دا سوال خو په مسنونه دعا کې نشته نو زیادت فی الدعاء زیاتواله په دعا کې پس اذان نه دا جایز ده د کې مشکل نشته الفقه الاسلامی وادلته والجل صفحه دا 214